السلام علیکم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ ګرانو زده کوونکو هیله ده چې ټول به جوړ او روغ یاست او خدای دې وکړي د ژوند شپې ورځې پر تاسې ښه په خیر تېرېږي او خدای دې وکړي چې درسونه مو هم زده کړي وي. نن د خیره سره د پښتو مضمون د 10م صنف او ډېر په زړه پورې درس 9م درس دی او عنوان یې دی سید بهاءالدین مجروح. خورا په زړه پورې لیکوال، فیلسوف او دغسې د فلسفې او د روحیاتو یعنی د ارواپوهنې ډېر ښه استاد تېر شوی دی. په افغانستان کې یو ډېر بهترین اثار پرې ایښي دي. راځئ نن یې پر ژوند وغږیږو. د ده نوم ګرانو زده کوونکو سید بهاءالدین مجروح دی. د ده د پلار نوم سید شمس الدین مجروح او د ده د زیږېدو کال 1406 کال دی چې دی پیدا شوی دی او بالاخره لومړنۍ زده کړې په جومات کې کړي دي. فارسي مشهور کتابونه یې لکه ګلستان و بوستان او سکندرنامه، همدغسې نور کتابونه یې کله تاسو ته خو ما ویلي چې 3 ټکي راسي معنا همداسې نور کتابونه یې هم په لومړني ابتدایه ښوونځي کې او په مسجد کې لوستي دي. او ورپسې لوړې زده کړې بیا چیرې تللی دی؟ کابل ته تللی دی. د استقلال په عالي لیسه کې داخله اخیستې ده، هلته د هغه لیسې څخه فارغه شوی دی. تر هغه وروسته بیا چیرې ولاړی؟ فرانسې ته ولاړی د لیسانس دپاره، یعنی تر 12 کلنی تعلیم وروسته یې بیا د تحصیل دپاره فرانسې ته ولاړی او په فرانسه کې د روحیات او فلسفې په برخه کې لومړنی لیسانس وکړي. ورپسې په الماني او انګریزي ادبیاتو کې لیسانس وکړي او همداسې په چیش کې په ادبیاتو او فلسفه کې دوکتوره هم واخیستله د فرانسې هیواد څخه. او دا نو زموږ تاسې د افغانستان بیا خصوصا په پښتنو کې لومړنی هغسې دوکتور دی چې په دې برخه کې دوکتوره کړې ده. راځو د ده دندې، ځکه چې کله دی راستون سو لومړنی لیسانس یې وکړي، ورپسې بل بیا نو راغی مستقیما افغانستان ته او په خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت شروع کړي. نو لومړنۍ دنده یې اول لاړی کابل پوهنتون ته، هلته استاد سو. په ادبیاتو پوهنځي کې استادي یې شروع کړله او له هغه ځایه دا خدمت شروع کړي. ورپسې دوهمه دنده یې د پوهنځي رئیس سو. همدغسې هلته پاتې و. بیا په افغانستان کې د تاریخ د ټولنې په نوم یو ټولنه ایجاد سول او سید بهاءالدین مجروح د هغه ټولنې رئیس سو. او تر هغه وروسته بیا نو حالات په وطن کې ګډوډ سول او ډېر خلک، ډېر افغانان له بده مرغه مهاجرت ته مجبوره سول. همدغسې دغه فیلسوف، لیکوال او شاعر هم مجبوره سو چې ولاړی پېښور ته او هلته یو مرکز جوړ کړي د افغان اطلاعاتي په نوم باندې. دغه افغان اطلاعاتي مرکز مسؤل خپله تاسیس ده وکړي او ده یې مسؤل و هلته چې ځینې خبرونه او ځینې علمي مسایل به یې له دغه مرکز څخه خپرول. له بده مرغه چې په 1418 کال کې دغسې یو حالت راغی چې د نامعلومو کسانو لخوا هلته ووژل سو په پېښور کې. په دې معنا چې دا ثابته شوې ده په یو نیم اثارو په لیکوالو دې ته یادونه کړې ده. خو هغه وخت تابوت یې په 1401 کې د کرزي صاحب په وختو کې تابوت راوړل سو او په تابوت کې راوړل سو، خپل هیواد کې خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. ګرانو زده کوونکو، د سید بهاءالدین مجروح په اړه باندې ډیرو مشهورو لیکوالو د ده د ژوند په اړه، د ده د فکر په اړه، د ده د افکارو په اړه ډیر ښه مثبت نظریات ورکړي دي. او دی د افغانستان د لومړنیو فیلسوفانو څخه دی او دی هغه لیکوال دی چې فلسفه یې ډیره اسانه کړه او په پښتو کې ځای پر ځای کړله. لیکوالي هم دغسې یکتا ده او شاعري هم دغه رقم ده. راځئ د ده د اثارو په اړه هم درته وایم. ګرانو زده کوونکو، د سید بهاءالدین مجروح اثار ډیر کم دي خو ډیر جالب او ډیر درانه او ډیر چې دي خاص دي. د ده اژدهای خودي په نوم باندې 15 ټوکه د په فارسي کې یا په دري کې دغه څه لیکلي دي او په پښتو کې د ځانځاني ښامار په نوم باندې د ده برخې راژباړل شوي دي. د شعر په وزن کې، د شعر په ډول کې هغه خپرې شوي دي. تاسې ځانځاني ښامار یو ځلې په ژوند کې حتما مطالعه کوئ، وګورئ چې څنګه یو انسان د دغسې یو حالت څخه
ځورېږي یا زهیر کېږي چې هغه دننه یو څوک سته چې زیري او هغه حالت دی غواړي چې هغه ته باید بدلون ورکړي. نو دا د ځانځاني ښامار په شعرونو کې تاسې کتلی سئ او درکولی سئ. او بل فلسفي اثر د جبر او اختیار دیالکتیک دی، یعنی یو جبر دی او بل اختیار دی. انسان ته دوه حالات ورکول سوي دي چې ځینې شیان جبري سوي دي او ځینې شیان اختیاري دي. په دې اثر باندې چې بحث کیږي خورا ډیر بحث کیدلی سي، خو موږ یوازې دا وایو چې په پښتو کې لومړنی فلسفي اثر دی چې موږ یې کولی سو ښه مطالعه کړو چې انسان د کومو حالاتو سره هغه څه چې په ده په اختیار کې دي هغه کولی سي چې دی اختیاري وکړي، او هغه څه چې پر ده جبري دي هغه څه شي دي. او په ضمن کې د دوی ترمنځ چې شي دی دیالکتیک دی، یعنی سوال و جواب یو خبرې دي. خورا جالب اثر دی. په ژوند کې یو ځل دا د جبر او اختیار دیالکتیک او ځانځاني ښامار دا حتما وګورئ. څلورم اثر دشمن وپېژنئ، یعنی دا هم یو دغسې اثر دی چې د انسان دشمن چې شي دی، د جهل د پوهې دشمن څوک دی او څنګه یې پر وړاندې یو څوک درېدلی سي. ډېر جالب بحث پکښې شته. نااشنا سندرې پنځم اثر د ټول شعرونه دي چې راغونډ سوي دي او هغه باندې بحث کېدلی سي. ګرانو زده کوونکو، د سید بهاءالدین مجرو اثار مطالعه کوي او د هغه څخه خوند واخلي، د ده شعرونه. موږ هم دلته د د شعرو څخه د ځانځاني ښامار له کتاب څخه یوه وړه ټوټه هم درته راخیستې ده. تاسې ورته وګورئ، لومړی د ده تصویر ته وګورئ او تاسو به یې وینئ اوس پر سکرین باندې، او تر هغه وروسته پر 56مه صفحه باندې د ځانځاني ښامار له کتاب څخه دغه ټوټه مو درته راخیستې ده. تاسې ورته غوږ سئ. یو دفتر د زمانې په ختمېدو و، یوه ورځ د ورځو راغله، ډېر بې شماره ښاریان غونډ وه د ښار منځ کې. لاروی د نیمو شپو پاڅېد ولاړ سو، اخر د نااشنا بیان یې ښار ته وکړ. ای ښاریانو ښه خبر سئ، ستاسو ستر واکدار بادار خو تور ښامار دی. تاسو واړه بندګان یاست، غلامان یاست، هسې تږي لکه وینو ته چې تږي وي د غرو رغو لیوان ټول. زړه یې کلک لکه تور کاڼی د بیابان، لکه سندان دی. که هم وڅښئ سمندر سمندر ویني، تنده یې لا پسې لمبه د اور لمبه سي. که هم وخوري غرونه غرونه ژوندي سري، لوږه یې لا پسې زیادت کا لا شدت کا. په لیوانو کې لیوه له وږو وږی، په دریاب کې پروت نهنګ له تږو تږی. ای ښاریانو ورسئ ورسئ، خپل بادار ته له نږدې نه لږ څه ځیر سئ. هغه سترګې چې د ده دي دوه د وینو کټوري دي. دغه سترګې د ښامار دي، هغه سرې لمبې د قهر او د غضب چې د واکدار د مخ څېرې نه پورته کیږي. هغه اور دی چې راوځي د ښامار پوزې سپږمو نه، د بادار هغه منګولې چې قوي دي پولادینې. ستاسو زړونو کې ټومبلې کلکې خښتې، دا منګولې د بلا دي د ښامار تورې بلا دي. ای ښاریانو ای ښاریانو ښه خبر سئ، دا بلا توره بلا چې دلته ناسته په دې ښار ده، له کوم بل پردي هېواده خو راغلې دلته نه ده. دا بلا ده په دې کور کې روزل سوې، له دې سیمې پاڅېدلې، په خپل لاس مو له خپل ځانه رایستلې، په خپل ځان مو مسلط کړې. دا بلا ستاسو بلا خپله بلا ده. ځکه تاسو هر یو ښاماران ساتئ روزئ پټ په سینو په خپلو زړو کې، چې د لوی ښامار خوراک سي. چې ښامار لوی تور هم لوی سي، زورور سي، خلاصېدای له دې ښاماره تاسو نسئ. دا ښامار وژلی نسئ تر څو تاسو راپاته نسئ او راپا نسئ. دا ښامار په خپلو زړونو کې
مړ نه کړئ نابود نه کړئ که د نفس بده بلا کړي څوک نابوده نو بهله د بلا تورې بلا څوک خوراک نسی که د نفس بده بلا کړي څوک نابوده نو بهله د بلا تورې بلا څوک خوراک نسی که د خپل زړګي ښامار مو قرباني کړ که د خپل زړګي ښامار مو قرباني کړو نو بهله تاسو نسی قرباني د لوی ښامار مار. ګرانو زده کوونکو په دې شعر کې تاسې واورېدله چې یو چاته وایي چې تاسې راپاڅېږئ او دلته یوه بلا راغلې ده او د هغه پر وړاندې ودرېږئ. دا د بل ځای نه ده راغلې، له همدې سیمې ده او حتی ستاسې په زړونو کې ده او تاسې د نفس پر وړاندې ودرېږئ، یعنې د جهل پر وړاندې ودرېږئ او هغه څه کوي نابود کوي چې تاسې د هغه خوراک نسئ، یعنی تاسې دغه تورې تیارې خوراک نسئ. توره تیاره یعنی دلته بلا یو سمبول د توره تیاره ده، جهل دی، ناپوهي ده، د هغه پر وړاندې ودرېږئ او راپاڅېږئ. که تاسې راپاڅېدلاست نو تاسې به څه شي یاست؟ بریالي به یاست او د هغه د بلا خوراک به نسئ. ګرانو زده کوونکو د سید بهاءالدین مجروح دغه د ځانځاني ښاماره څخه دغه ټوټه وه. اوس مو د ده د نااشنا سندرو د کتاب څخه پر 50مه صفحه کې تاسې وګورئ د مور غږ داسې یو شعر راخستی دی، تاسو ته یې اورو. ته سپارلی ما په خدای مور دې ځار سه، مال د خدای هم هغه دې مددګار سه، ستا نظار سم شهادت که نصیب ستاوي، په دې کار کې به د رب خپل رضا وي، کله ملک نه دی بهر کفر الحاد کړو، که غازي سولې وطن دی خپل آزاد کړو، نو یوه ورځ به د غازیانو لشکر راسي، نو یو ورځ به د غازیانو لشکر راسي، ته به راسې بیا به نوی اختر راسي، دواړه لاس به په نکرزو بیا رنګین کړم، شینکی خال به بیا تازه پاس په جبین کړم، بیا به زه یم سر لوړې په خپل کور کې، هم خوشحاله ځو ژوندی یم هم په ګور کې، په ګاونډ چم په ګودر کې به خندا نه مسته ګرځمه په زړه همیشه ځوانه، بیا به ګرځم په دې دشت په دې دمن کې، هسکه غاړه به آزاد آباد وطن کې، بیا به ګرځم په دې دشت په دې دمن کې، هسکه غاړه په آزاد آباد وطن کې. د مور غږ. ګرانو زده کوونکو دغه شعر کې سید بهاءالدین مجروح یوه مور د خپل زوی ته وایي چې ته پاڅېږه او څه وکړه، خپل د وطن د ازادۍ لپاره څه شي وکړه، زه به بیا یعنې هسکه غاړه ګرځم، موږ تاسې وایي یعنې په لوړ سر به ګرځم، هسکه معنا په لوړه یا په دنګه. دلته په دې شعر کې خورا جالب سمبولونه دي او جالب د مور هغسې یو غوښتنه ده چې خپله دغسې یو میړانه مور، یو اتله مور خپل زوی هڅوي د دې دپاره چې د ملک د ازادېدو دپاره. او تاسې وایي وګورئ چې یعنې په بهر کې تاسې په بل ځای کې د کفر د الحاد ریښې وچکوي او خپل وطن به آزاد کړي. ګرانو زده کوونکو د سید بهاءالدین مجروح په ځینې شعرونو کې او په ټوټو کې چې ځینې لغاتونه راغلي دي غواړم چې هغه هم تاسو ته ووایم. ځیر دقت ته وایي، خاص پام ته وایي. موږ تاسې وایي په ډېر ځیر یې راته کتل، په ډېر دقت په ډېر پام سره. شدت په سختۍ ته وایي، سختۍ په ډېرې سختۍ سره. سندان د موچې هغه کارځای دی یا په اصطلاح هغه وسایل دي چې دی کار باندې کوي، هغه ته سندان وایي. مسلط حاکم یا مقرر چې څوک پر یو ځای باندې چیر سوي مسلط سوي، یو بلا مسلط سوي. هسکه معنا لوړه یا دنګه اوچته، او دمن لمنه ته هم وایي، دشت ته هم وایي، پراخوالي ته هم وایي، جبین تندي ته وایي. دا مور چې ورته وایي پر جبین به زه داسې چې وکړم خال کښېږدم، یعنې ستا د دغسې یو ښه حرکت څخه. مددګار مرسته کوونکي ته وایي، وایي ستا به څوک مددګار سي، یعنې خدای به مددګار سي، مرسته کوونکی به سي. پولادینه یعنې قوي ډېر، او ځار چې شي قربان ته وایي. ګرانو زده کوونکو د سید بهاءالدین مجروح په اړه په آخر کې په څو جملو کې وایي چې سید بهاءالدین مجروح د افغانستان او بالخصوص د پښتو ژبې او د دري ژبې یو ډېر تکړه شاعر و، لیکوال او د افغانستان لومړنی فیلسوف و.
چې تیر شوی دی. د اثار په ژوند کې باید مطالعه کو، په کور کې ولرو. د جبر او اختیار دیالکتیک او ځانځاني ښامار، دا دوه اثار خورا جالب دي. د دغه اثار په اړه باندې ځانځاني ښامار په اړه عبدالرؤف بینوا وایي داسې یو اثر ما تر اوسه پورې په پښتو کې نه دی لیدلی. دا لومړنی اثر دی چې دغسې یو څوک یې په ډېر ښه میتود سره وړاندې کوي، یعنې بهاءالدین مجرو په اړه وایي خپله بینوا صاحب. بینوا صاحب خو د افغانستان د معاصر تاریخ په پښتو ادبیاتو کې د خاصو ستورو څخه و. هغه د ژوند په اړه د اثارو په اړه څو لیکنې کړي دي. ګرانو زده کوونکو، تر بل درسه چې زه درته حاضرېږم، تاسو کتابچې راواخلئ، دغه لغاتونه او دغه شعر بیا له ځان سره ووایاست، د ځان سره یې ریکارډ کړئ، بیا یې بیرته واورئ، خورا به خوند ځینې واخلئ او دغه اثار چې د ده دي دا پیدا کړئ، دا مطالعه کړئ. تر بل درسه چې زه حاضرېږم، د خدای په امان.